خدای چې د حیا نه ګیا جوړه کړه مولانا علي ور فراموش ته زما نقشه واپس کړه زه په نقشه کې به څوک وګوري که نه ښه کږې خولې ما عمر له په سوب سمې کړي دي خو څه وکړم چې یو خوا ګورم ډانګ دی چې بل خوا ګورم پړانګ دی دا پړانګ دی پکې ما ته ووایې دادا پړانګ نه ته خوشي پیشو پړانګ یې دا په کومو خلکو دې واړولو تاسو خو ته هېڅ جوړ نه کړه دادا یا د چا سر مات او یا دا ځل زه ورمخکې کېږم ډایرکټ ملاقات د چا سره خان زما میری زما میری باقا میری بچیا میری 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 میرا سیستر وای میری بچه هلو غټې بیبي څنګه حال دی بچې وای ذات ښه خو یې ده زما بچې میری بچې ته خو دلته کښېنه قربان ما ته څه وایې غټې بیبي یې بچې راغلې خو دې پلار پسې ومه خو خدای کړی ناکام دی چې هغه رانه ځان پټوي نو ما وې دا کچه پخه به تا سره وکړو وټ کچا پخل زمونږ د اړخه خو پخه ده او ته مه شرمېږه او مه کچه کېږه وټ شرمېدل پلوشي تا د میری سره خبره نه کړې ته څه خبره زه خو د هېڅ نه خبر نه یم غټې بیبي وای دا چې ځان راته نادانه کړي لیشتینه کړي چې جوابونو ته شي نو په خوله کې راله سبقونه راکړې چې اوس خبره د مطلب راله نو راته بیبي رابیا شوي نو زه میرې ته څه ووایم غټې بیبي بس یې مړې ته هم د پلار په شانتې ورته جی جی شروع کړې میرې بچې راځه چې موږ یو څو خبرې ځان له وکړو راځه قربان راځه راځه بچې مې بس